ستاسو د وجه ستاسو ماشومان د سینې بیماریږي او هغوی ته بیا زکام لګیږي او هغه بار بار بیا ټوخیږي او د هغې د وجې په هغې باندې بار بار تب هم راځي. نو داسې کومه غلطي ده چې د دې غلطۍ د وجې ستاسو ماشومان بیماریږي، نو دا غلطي به هم زه تاسو ته وایم چې دا غلطي به تاسو نه کوئ او د دې سره دا خبره به هم زه تاسو ته کوم چې په دې دوران کې تاسو به څنګه خپل ماشومان د سینې خرابۍ نه بچ کوئ، د ټوخي پرنجي نه به بچ کوي او د هغه د وجې چې کومه تبه راځي د هغې نه به بچ کوي. نو د ټولو نه اول کله هم چې ستاسو ماشوم بیماریږي د سینې، نو زیاتر په دې موسم کې وایرس ورته ویلی شي، هغه په موسم کې پریشانیږي او که چېرې یو غټ انسان ته ټوخي پرنجي وي یا د سینې لږه شان هم خرابي وي خو په هغه باندې تبه نه راځي او هغه ته صرف ټوخي او پرنجي وي او هغه ته نور تکلیف نه میلاویږي، نو هغه وایي چې زه صحتمند یم. نو په دې دوران کې تاسو دا غلطي کوي چې تاسو ته ټوخي پرنجي لږ شانتي هم وي، نو په دې دوران کې تاسو ماشومان ځان ته رانږدې کوي او د هغوی په مخ کې باندې تاسو ټوخي او پرنجي کوي یا تاسو خپل ماشومان ښکلوي چې د هغې د وجې کم وایرس تاسو وجود ته تللی وي او تاسو په دې نه پوهیږئ چې زما په وجود کې خرابي سټارټ ده، نو دا وایرس تاسو ماشومانو وجود ته لاړ شي او په دې دوران کې ستاسو د ماشومانو په وجود کې یو طاقت ورته ویلی شي کوم ته چې امیونټي وایو موږ په میډیکل کې، نو هغه طاقت ستاسو د ماشوم په وجود کې مکمل نه وي او نه طاقتور وي چې د دې وایرس خلاف د ماشوم په وجود کې دننه جګړه وکړي او دا وایرس د ماشوم د وجود نه بهر کړي. نو په دې دوران کې ستاسو په وجود کې خو دا وایرس وي خو ستاسو په وجود کې کومه دا امیونټي دا کم دا طاقت دی دا مضبوط وي او دا وایرس ختموي چې تاسو ته تکلیف نه وي په دې دوران کې. او په دې دوران کې که چېرې ستاسو ماشومانو ته دا وایرس تاسو د وجې لاړل، که چېرې تاسو مخامخ ورته ټوخیږي یا پرنجیږي ورته یا ستاسو سینه خرابه ده یا ستاسو مرۍ خرابه ده، نو په دې دوران کې دا وایرس د ماشوم د صحت لپاره د بربادۍ یو سبب دی او د بربادۍ داسې سبب دی چې دا وایرس د ماشوم په وجود کې په زیاتېدو شي او په ډبل کېدو شي چې د هغه په وجود کې خو طاقت کمزوري وي کم ته چې امیونټي ویلی شي چې د دې وایرس سره جګړه نشي کولی، نو د هغې د وجې نه ستاسو د ماشوم سینه خرابه شي، هغه ته زکام ولګېږي، د هغه مرۍ خرابه شي او بار بار په هغه باندې تبه راځي چې بیا ورپورې تاسو په تکلیف او کله یو ډاکټر ته بوزئ او کله بل ډاکټر ته بوزئ. نو د دې نه د بچ کېدو دپاره صرف تاسو ته دا احتیاط کول ضروري دي که چاته هم ټوخي پرنجي لږ شانتې هم وي نو خپلو ماشومانو ته دې مه نږدې کېږي، که چېرې بیا هم نږدې کېږي نو ماسک ته اچوي او بار بار د لاسونه په ګرمو اوبو سره وینځي چې کم دا وایرس تاسو په لاسو پورې نښتي وي چې دا ستاسو ماشومانو وجود ته نه ځي، ځکه چې ستاسو ماشومانو ته تکلیف زیات ورکوي چې د هغوی په وجود کې کومه امیونټي ده هغه طاقتوره نه وي. نو که چېرې تاسو وایئ چې موږ دې هم صحتمند پاتې شو، زموږ ماشومان دې هم صحتمند پاتې شي او په دې دوران کې دې نه بیماریږي، نو تاسو د ماسک استعمال کوئ، بار بار تاسو لاسونه وینځئ، بار بار تاسو ګرمې او تړمې اوبه څښئ او خپلو ماشومانو حفاظت کوئ او چاته هم چې د زکام یا د ټوخي یا د مرۍ لږه هم شان مسله وي نو هرګز تاسو په دې دوران کې خپلو ماشومانو ته مه نږدې کېږئ. که چېرې بیا هم تاسو نږدې کېږئ نو تاسو ماسک استعمالوئ او لاسونه بار بار وینځئ او تاسو داسې انداز کې خپل ماشومان ښکلوئ چې ستاسو نه کم دا وایرس دی هغو ته نه ورځي، ځکه چې د ژمي په موسم کې هوا خشک وي او په دې دوران کې دا وایرس په هوا کې ډېر زیات پریشانېږي او ستاسو ماشومانو ته بیا دا د بیمارۍ یو غټ سبب ګرځېږي. او خاص کر کې کومې میندې چې دي هغوی ته زما ډېر زیات دا اپیل دی که تاسو ته ټوخي پرنجي یا زکام هر قسم لږه شان هم مسله وي نو په دې دوران کې تاسو د خپلو ماشومانو خیال ساتئ چې ستاسو د وجې نه دا وایرس تاسو ماشومانو ته لاړ نشي، ځکه چې هغوی ته دا وایرس یو غټ وایرس دی او د هغوی په وجود کې طاقت دومره نه وي چې د دې وایرس سره جګړه کول شروع کړي، نو بیا ستاسو ماشومان د سینې خرابي شکار شي، د ټوخي پرنجي شکار شي، د زکام شکار شي او بار بار د دې د وجې ستاسو په ماشوم باندې تبه راځي. او که ستاسو ورکوټي ماشومان وي د پیس کلو والا نه تاسو هغوی ته بار بار پی ورکوي په صفا او په صحیح طریقه باندې، او که چېرې ستاسو ماشومان د خوراک خوړلو قابل وي نو هغوی ته په کور کې خوراک زیات ورکوي او بار بار یې ورکوي او تړمې اوبه ورکوي چې د هغې په وجه باندې د هغوی په وجود کې د امیونټي مضبوطه وي او طاقتوره وي چې د دې وایرس نه د بچ کېدو دا یوه ذریعه جوړېدی شي.